ننګرهار ته د کډوالو وزارت معین د راستنیدونکو کورنۍ وضعیت ښه کېدو په موخه سفر وکړ. د ننګرهار مرستیال والي مولوي عزالله مصطفی سره د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو مالي او اداري معین کلیم الرحمن فانی ولیدل. نوموړي ویل چې له دې سفر څخه موخه بیرته راستنیدونکو کورنۍ سره لیدل او د هغوی هر اړخیز وضعیت ښه کېدو په موخه اړوند ادارو سره په همغږۍ د بیړنیو اقداماتو ترسره کول دي. ننګرهار کې د پیازو حاصلات رسیدلي. د کرنې مسؤلین وایي سږ کال ننګرهار کې د 18,608 ټنه پیازو د حاصل اټکل شوی. کروندګر یې له حاصله خوښ دي او وایي د هایبریډ تخمونو په کرلو سره حاصلات لوړ شوي. جلالاباد ښار څخه کابل ته 14 معتادین د درملنې په موخه ولېږل شول. د ننګرهار امنیه قومندانۍ د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په جلالاباد ښار کې په نشهیي توکو روږدي 14 کسان راټول د پلازمینې کابل 15,000 بستریز روغتون ته د درملنې په موخه ولېږل. جلالاباد ښار کې د 15.6 میلیونه افغانۍ په مالي لګښت یو سړک چارې پیل شوې. د ننګرهار مرکز جلالاباد ښار د څلورمې ناحیې اړوند 12 ګذر کې د ښاروالۍ تر چتر لاندې د یونیفیس په تخنیکي همکاري او د نړیوال بانک په 15.6 میلیونه افغانۍ مالي لګښت د 280 متره په اوږدوالي او 5 متره پراخوالي د یو سړک د کانکریټ چارې پیل شوې. ننګرهار حوزوي روغتون ته په 14 کال کې شاوخوا 1400 ټپیان د ترافیکي پیښو له امله وروړل شوي دي. د دغه روغتون عصبي جراحي څانګې ډاکټران وایي په دوی کې له 80% ډیر په سر ضربې خوړلې وي چې د مرګ کچه هم ډیره وي.